د دایکنډي او بامیانو کې د لارو د تړل کېدو له امله لسګونه مسافر په واورو کې بند پاتې دي. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په بامیانو او دایکنډي ولایتونو کې سیمه ییزې سرچینې په دغو دوه ولایتونو کې د ټولو لارو له تړل کېدو وروسته د لسګونو مسافرو د بند پاتې کېدو خبر ورکوي. د ځایي سرچینو په وینا د بامیان او دایکنډي ولایتونو له مرکزونو سره د ولسوالیو لارې هغه لوی لارې چې بامیان او دایکنډي له کابل سره نښلوي او کلیو ته غځېدلې لارې سې شنبه شپه د مرغومې له شلمې راهیسې تړل شوي دي. بامیان او دایکنډي کې د طالبانو د ټولګټو چارو ریاستونو هم د خبرتیاو په خپرولو ویلي چې له تېرې شپې راهیسې د دغو ولایتونو ټولې لارې تړل شوي دي. بامیانو کې د طالبانو د ټولګټو چارو ریاست په خبرتیا کې راغلی چې د بامیان کولنګ او بامیان شیبر لارو پرته د دغه ولایت له مرکز سره د 15 ولسوالۍ لارې بندې دي. هغه لوی لارې چې بامیان دایکنډي او غور له کابل سره نښلوي هم په قوناق، باککشاتو، حاجیګک او شیبر کوتلونو کې تړل شوي دي. په همدې حال کې دایکنډي کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ د رسنیو دفتر ویلي چې یو فلانکوچ ډوله موټر له لسګونو مسافرو سره قوناق کوتل کې په واورو او توپان کې بند پاتې دی. دایکنډي کې د طالبانو د ټولګټو چارو ریاست مسؤلانو هم رسنیو ته ویلي چې له تېرې شپې راهیسې د دې ولایت ټولې لارې د واورو له امله تړل شوي دي. د ویلو ده چې د یو شمېر نور ولایتونو لارې هم د واورو او سخت توپان له امله تړل شوي دي.